کندوز کې سلګونه اړمنو او راستنه شوو کورنیو ته خوراکي مرستې وویشل شوې. دغه مرستې د سعودي عربستان هیواد د ملک سلمان خیریه مؤسسې له لوري د کندوز کډوالو ریاست سره په همغږۍ 2000 بېوزلو کورنیو ته وویشل شوې. مسؤلینو د ملک سلمان خیریه مؤسسې له بشردوستانه مرستو مننه وکړه او ویل چې اسلامي امارات د مرستو د ویش او راستنه شوو سره د لاسنیوي په برخه کې مهم ګامونه اخیستي او دا لړۍ لا هم په جدي توګه روانه ده. نن چې دلته د مجموعه راټوله شوې ده د سعودي عربستان ملک سلمان لخوا دا کومک شوی دی او په کندوز کې 2000 اړمنو کورنیو ته دغه کومک نن توزیع کیږي. د مرکز ملک سلمان په مالی ملاتړ باندې او د توحید د مؤسسې په همکارۍ باندې نن د کندوز په ولایت کې د 2000 اړمنو کورنیو سره مرسته ترسره کیږي چې په هغې کورنیو کې داخلي بېځایه شوي او مهاجر او عام غریبانان، یتیمانان او بېوزله خلک شامل دي. ورته مهال بیا یو شمېر له مرستو برخمن شوي اړمن وګړي د اسلامي امارت او ملک سلمان خیریه مؤسسې له مرستو مننه کوي او غوښتنه لري چې لا دوی سره د لا نور زیات مرسته وشي. امروز دیگه الحمدلله خوش هستیم که فرض مثال یک هزینه اولاد ما برابر شده، تهیه شده. از برادر ما که کمک کردیم ما کرده، خدای را خیر بده که ان شاء الله دیگه کمک ایشان دیگه جاری کنه کردیم. زمین کار برای ما مساعد شود که ما از این فقر بیچارهگری خلاص شیم. ما کشور عربستان خواهش میکنیم که دیگه برای ما کمک شود صورت بگیره. تشکری میکنیم بسیار زیاد که کمک برای ما انجام داده. یا د مرستې په داسې حال کې د کندوز ولایت یو شمېر اړمنو او راستنه شوو کورنیو ته ویشل کیږي چې تر دې وړاندې هم د سعودي عربستان هیواد د ملک سلمان خیریه مؤسسې له لوري د هیواد په ګڼو نورو ولایتونو کې زرګونه اړمنو کورنیو ته خوراکي مرستې ویشل شوې وې.